د دې کیسې شروع له دې ځایه کېږي چې یو نفر په کوچنۍ غلطۍ سره په 100 کاله بند او په آخر کې فقط رسېږي. چې دا څنګه کېږي دلته به یې وګورئ. نو راځو ویډیو خواته. دا کس یو ملګري سره لاړ شي په چکر. نو په چکر کې دوی د شپې نشه وکړي او نشې څخه بعد دا کس را روان شي د کور په طرف. ټولو ډېره نشې له لاسه لاره ترې ورکه شي او د هندوستان او پاکستان سرحد سره د پاکستان خاورې ته واوړي. نو کله چې واوړي د پاکستان پوځي عسکر پرې راشي او دا کس ونیسي او بندي یې کړي. نو دا کس ورته وایي چې ما هېڅ ګناه نه ده کړې. خو د پاکستان عسکر د دې خبره نه مني او دې باندې د یو بل ترهګر نوم دی او ورته وایي چې ده ترهګر. نو دا کس ډېر شکنجه کوي تر څو دا کس ومني چې دی ترهګر دی. نو له ډېرو شکنجو وروسته دا کس مجبور شي چې دا بیان د دروغو وکړي چې دی ترهګر دی. نو خیر دا له دې ځای څخه وباسي او بل باندې واچوي او هلته هم شکنجې ورکوي. نو دا کس چې هر څومره ورته وایي چې زه بې ګناه یم نو دوی د ده خبره نه مني ځکه چې دا کس د هندوستان دی. نو د ډېرې مودې وروسته دا یو خور لري چې همدا خور یې کوشش کوي تر څو دا له بند څخه خلاص کړي او دا ثابته کړي چې د دې ورور بې ګناه دی. خو له ډېرو کوښښو او هڅو بیا هم نشي کولی چې خپل ورور له بند څخه راخلاص کړي. چې هر څومره خور یې کوښښ کوي خو هېڅ هم نشي کولی. خو خیر د دې ورور یو څه ناڅه 40-50 کاله بند تېر او والدین نو د باندې په یو څو نورو کسانو په ده باندې حمله وکړه او دا کس قتل ورسېد. نو دا کس چې کله مړ شي نو پاکستان حکومت د ده مړی بېرته هندوستان ته استوي. نو د دې کس خور په فکر خپل ورور مړی له پاکستان څخه لاس راوړي. بعد له څه مودې خور یې هم ځان ژوند کوي او مړ شي. نو دا کس په یو کوچنۍ غلطۍ سره خپل ټول ژوند تباه کړي. نو دا قصه ورته ربطي وکړه. په دې هیله چې دا قصه مو خوښه شوې. که چېرته خوښ شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سبسکرایب